ما تاسو ته مخکې ویلو حضرت شیخ صاحب چې کله زمونږ مدرسې ته تشریف راوړو نو هغه یو نجی مجلس و. حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه هغه چې کله تشریف راوړو نو په هغه مجلس کې چې هغه کوم خبرې کړې نو چونکه هغه ریکارډینګ هم سره موجود دی خو هغه په فرمایل چې چونکه دا نجی مجلس ته نو دا تاسو بهر میډیا ته مو ورکوي نو په هغه کې څه خبرې هغه داسې کړې وي چې بیا ول خلک غلط رنگ ور کوي. هغه کې عجیب واقعات چې دین حضرت شیخ صاحب بیان کړو. حضرت شیخ صاحب په یو دا واقعا بیان کړو چې 2005 کې زه ډیر سخت بیمار شوم او کله زه بیمار شوم نو زه بالکل بهوش وم او د بهوشۍ په حالت کې زه آی سی یو ته یوړم او چې کله زه آی سی یو ته یوړم نو فرمایلی چې ما ته په هغه ورځو کې د سبقونو اخیری ورځې وي او ما ته په شمایل ترمذی کې د 10 ورځو سبق پاتیو او په بخاری شریف کې راته د 10 ورځو سبق پاتیو. چې زه کله هسپتال ته یوړم نو په زمانه وي د خلکو تمه چې دا هغه قطعي شوی وه چې دی به بچ شي ځکه چې ډاکټرانو ته هم پته لګي مکمل زما د مرګ هغه صورتحال وي جوړ شوی وي چې کله زه هسپتال ته یوړم نو زه نه چا په خبرو پوهېدم نه راته پته لګېده بېهوش وم وی په هغې کې چې زه داسې لږ غونتې دغه شوم نو ما خوب ولید د دې نه بعد وی بیا زه راپاڅېدم نو ما خوب ولیده چې امام ترمذی صاحب چې دی نو هغه په خوب کې تشریف راوړه او ما ته وی چې لکه تا ته خو سبق پاتې دی که نه د بخاری شریف دته یو 10 ورځې سبق پاتې دی او زما کتاب خو ختم کړی دی که نه وی ما ورته وی چې نه جي د بخاری شریف راته هم یو 10 ورځې سبق پاتې دی او د ترمذی ستاسو د کتاب راته هم یو 10 ورځې سبق پاتې دی. وی ما ته وی چې بالکل شمائل لته یو 10 ورځې پاتې دي او بخاری شریف کې هم د یو 10 ورځو سبق پاتې دی او دا سبق چې کوم دی نو طالب علمانو ته به دا سبق پوره کې او به وی چې کله دا خوب ختم شو نو وی چې زما एकदम زما سترګې وغړېدې چې سترګې مې وغړېدې زما خپلوان چې څومره وو هغې ټلیفونونه یو خوا بل خوا کور ته شروع کړه. زه اوس نه پوهېږم نه په ځان باندې پوه شوی یم چې دا دونه سخت زه بیمار وم وی ما ته هغه هر څه لګېدلي وو کم چې داسې بیمار ته لګېدلي چې په وینټیلیټر پروت یا هغه سخت اخري لمحات شي د انسان. وی ما وی چې د هر څه رانه لرې کې وی د شپې ټایم و ناوخته وی ما وی د هر څه رانه لرې کې وی هغې وی چې نه ته سم لګوره وی هغې یو بل ته په ټلیفونونو باندې خلکو ته مبارکۍ ورکولې چې په هوش کې راغې سترګې وغړولې وی ما وی چې د هر څه رانه لرې کې اخره کې ورته غوسه شوم وی چې هغه هر څه رانه لرې کړه پاسېدم داسې په مزه لاړم یو اونه وه وی هلته کې ما وی چې دلته واړه بول کوم وی واړه بول مې وکړو چې رالم د هغې نه بعد الله ماله مکمل صحت راکړه وی زه ټیک شوم. د 2005 نه بعد تقریبا د 2026 پورې بیا د 2005 نه بیا وی فرمایل به چې زما د حدیثو دا څومره حلقه چې دا ورځ تر ورځه چې دا نو دا ډیریږي او په دې کې ورځ تر ورځه اضافه کیږي او دا چې دی نو بیا الله په کمیدو چرته نه ده راوستې او نن هم په ټوله دنیا کې او په ایشیا ده او په ټوله دنیا کې د هغې چې احادیثو کوم شاګردان او حلقه وه نو دا د ټولو نه غټه حلقه وه لکه د رجسټري خلک وایي چې تاسو مخکې ویډیو کې هم 3000 یاد کړي خو دا داسې نه ګوره د مدرسو کې مونږ پاتې شوي یو 1200 تعداد چې کوم دی نعمانیه کې دا رجسټر دی دې کې څه داسې هلکان چې هغه بهر پاتې کېږي مساجدو کې هغه رجسټر نی سل یو نیم سل 200 هلکان داسې چې هغه رجسټر نی په رجسټر کې نو د نعمانیه دا تعداد چې دی نو دا هم 1300-1400 ته رسي او حقانیه دا 1400 رجسټر تعداد دی نو دا هم په مساجدو کې بهر پاتې کېږي هلکان نو سل 200 هلکان داسې راځي نو دا چې ټول را یو ځای کې نو دا 3000 نه دا طالب علمان دا زیاتېږي